سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې روغ جوړ باستئ. دا چې افغانستان کې انټرنټ بغیر د وي پي این څخه نه خلاصېږي، نو ملګرو تاسو هر وخت یې وي پي این خلاصوئ او وصل کوئ بیا، نو دا دې غم څخه مو بېغمه کوم. دغسې یو طریقه درته موبایل سیټینګ کې وښیم چې بغیر د وي پي این څخه انټرنټ وکاروئ. څخه مخکې چې تاسو ته دغه طریقه وښیم، نو زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو ژر در ورسېږي. ملګرو دا ډېر سخت کار دی چې راځو هر وخت یو دلته د وي پي این ډاونلوډ کړو، بیا وي پي این څخه وروسته دا کنیکټ کوو او بیا موږ ته اعلانات راځي. کله چې وي پي این کنیکټ کړو نو موږ ته هر ډول ځای ته چې ننوځو، هر اپلیکیشن ته چې ننوځو موږ ته اعلانات راځي. اول وي پي این کنکشن سره موږ ته اعلانات وښيي، هغې باندې موږ هم انټرنټ ډېر استعمالېږي. او ملګرو کله چې تاسو وي پي این کنیکټ کوئ نو تاسو وي پي این حتما تاسو څخه ډېرې امبیانې وهي. نو په سیټینګ کې داسې یوه طریقه درته وښیم، موبایل سیټینګ کې چې هېڅ ډول وي پي این ونه کاروئ او یوازې هغه سیټینګ وکړئ، نو تاسو به هر وخت فیسبوک ته، هر اپلیکیشن ته بغیر د وي پي این څخه داخلېدلی شئ. دا اوس افغانستان کې دا سیسټم پال شوی دی چې اوس وي پي این لکه ایران په څېر وي پي این به خلاصوئ، کلي به ورته لګوئ، پس هغې نه وروسته به تاسو انټرنټ خلاصېږي. ملګرو دغه طریقه درته وښیم، بیا هم تاسو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو راشئ موبایل سیټینګ ته. دا موبایل سیټینګ ګورم ملګرو، دې موبایل سیټینګ ته چې راغلی، دا مو چې راخلاص کړ، سرچ ته به راشئ. سرچ کې به دا ولیکئ، دغه به ولیکئ تاسو ملګرو، ګورئ پرایویټ ډي این ایس. دا هم چې ولیکئ دې باندې به سرچ واخلئ. دا هم چې کله سرچ واخلئ اتومات ډول باندې تاسو ته پرایویټ ډي این ایس راوړي. دغه به تاسو ملګرو کلیک کړئ. ملګرو دغه مو چې کلیک کړ، لومړی چې دی دلته تاسو دغه آف آپشن پالي، دغه آف آپشن پالي ملګرو، دې آف آپشن لومړی پالي، دې نه به لاړ شئ، دا دویم نه به تېر شئ، دریم باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دریم مو چې کلیک واخیستو ملګرو، دلته اوس ما جوړ کړی، دلته ماته وي کنیکشن مطلب کلي بغیر د کلي خلاصېږي، دلته موډیفای باندې به کلیک واخلئ. دلته ملګرو دغه لیکنه چې ده تاسو په خپل دغې ځای کې وکړئ، دا یوازې تش خالي ځای، تاسو به دغه لیکنه حسنه لیکنه په دې ځای کې وکړئ ملګرو. دا دلته تاسو دغه لیکنه چې وکړه ملګرو، دې نه وروسته به تاسو په دغې ټیک مار باندې کلیک واخلئ. ټیک مار باندې چې تاسو کلیک واخیستو ملګرو، بس دا چې دی ستاسو څخه پاک شو. تاسو ملګرو راتلی شئ او بغیر د وي پي این څخه چې کنیکشن یې کړی، نو تاسو به ډیټا خلاصه کړې وو. په اسانه طریقه تاسو کولی شئ فیسبوک ته اوس داخل شئ بغیر د وي پي این څخه. هېڅ وي پي این تاسو څخه نه غواړي ملګرو. ملګرو دغه طریقه وه. که خوښ شوي مو زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. که کومه ستونزه درته وي خو حتما ما ته کمنټ وکړئ، نو تاسو ته به حتما زه حل کوم. در بیا ښې چارې د الله په امان.